سلامونه ملګرو، نن په یو ډیر اهم ټاپک باندې خبرې کوو. هغه دا دی چې تاسو څنګه کولی شئ له یوټیوب نه په اسانه طریقه باندې روپۍ وګټئ. ګرده خلک په یوټیوب باندې کار کوي. په دا جدید دور کې که څوک له سوشل میډیا نه آنلاین پیسې نه وګټي نو پوه سئ چې هغه ډیر شاته پاتې ده په دې معاشره کې. نو له یوټیوب نه پیسې وګټئ، طریقه زده کړئ. ټول خلک نن سبا له یوټیوب نه پیسې ګټي. دا کوم خلک چې یوټیوب ګوري، ټیک ټاک ګوري، فیسبوک ګوري، دغه ټول ته پکار چې پیسې هم ترې وګټي او په سوشل میډیا باندې زده کړه هم وکړي. نو دوستانو، نن یو ډیره اهم ویډیو سره شیر کوم چې له دې ویډیو نه ما هم ډېرې زده کړې کړې دي او له دې استاد نه هم ما ډېرې زده کړې کړې دي. نو ملګرو، راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ او پیسې وګټئ له یوټیوب نه. تاسو خپل یوټیوب کولاو کړئ. په هوم پیج باندې به تاسو ته هغه چینل ښکاري چې نوي دي، یو څو ویډیوز پرې دي او ویوز او سبسکرایبرز ته به تاسو وګورئ. د دې څه وجه کېدای شي؟ په دې شارټ ویډیو کې وړه شانې ویډیو ده، خو د 2 کالو تجربه به در سره شیر کوم. د لومړنۍ ویډیو د وایرل کولو شاته چې کوم ساينس پروت دی هغه به در سره شیر کړم. ته به داسې ویډیو ګورې چې هغه د اوس اپلوډ کړي، میاشت مخکې، 2 میاشتې مخکې، کېدای شي 2-3 هفتې مخکې، 1 هفته مخکې، او په هغې باندې زیاتر ویوز راغلي. زیاتر نیو کریټرز دا غلي دي چې هغوی خپل کمپیټیټرز کاپي کوي او دغه خلک د دې په شانې ډېر خلک، مطلب ته چې د چا په شان ویډیوز جوړول غواړي دا به ته ډېر زیات لرې پرېږدې، مطلب شاته به یې پرېږدې. یوټیوب اوس وخت کې په ایزي موډ کې دی، ځکه نوې چینل چې ویډیو 2 به اپلوډ کړي نه او وایرل کېږي. تاسو خپل یوټیوب کولاو کړئ. په هوم پیج باندې به تاسو ته هغه چینل ښکاري چې نوي دي، یو څو ویډیوز پرې دي او ویوز او سبسکرایبرز ته به تاسو وګورئ. ځکه چې اوس وخت کې یوټیوب نیو کریټرز نوې چینل دا سپورټ کوي، خو ستاسو چینل اوس هم په هماغه ځای باندې ولاړ دی او نه ګرو کېږي. د دې څه وجه کېدای شي؟ د دې وجه دا ده چې تاسو اوس هم په هماغه زړه طریقه باندې کار کوئ، کومه طریقه چې اوس وخت کې ایکسپایر شوې ده او د سره کار نه کوي. خو هیڅ پریشانه کېږه مه، ځکه چې نن په دې شارټ ویډیو کې وړه شانې ویډیو ده، خو د 2 کالو تجربه به در سره شیر کوم. داسې ټیپس ټریکس به سره شیر کوم، یو داسې لار به درته ښیم چې د دې د اپلای کولو نه بعد ستاسو به هم لومړنۍ ویډیو وایرل کېږي. د لومړنۍ ویډیو د وایرل کولو شاته چې کوم ساينس پروت دی هغه به در سره شیر کوم، ځکه چې دا د قسمت خبرې نه دي. دا به نه وي چې دا د هغوی په قسمت کې دي، بلکې هغوی ته د راز پته لګېدلې ده د چا چې ویډیوز وایرل کېږي. هغوی هغه کار کوي کوم چې په اصل کې کار کوي. زیاتر نیو کریټرز دا غلي دي چې هغوی خپل کمپیټیټرز کاپي کوي. د کمپیټیټرز نه مطلب دا دی تاسو د چا په شان ویډیوز جوړول غواړئ، نو دوی د هغې چینل ته لاړ شي او د هغې په چینل کې ګرځي په کومه ویډیو باندې چې زیات ویوز راغلي وي، نو هماغه شان ویډیو دا هم جوړه کړي. دغه شانتې نه دي کول پکار. ولې؟ ځکه چې دا ویډیو په دې چینل باندې په میلیونز کې خلکو کتلې ده، په بل چینل باندې هم په میلیونز کې خلکو کتلې، نو دا الریډي خلکو کتلې ده. د دې په ځای باندې په خپل نیش کې یو ټرینډینګ ټاپک پیدا کړ. ګوګل ټرینډ ته لاړ شه، ټویټر اوس یې ورته ایکس وایي، د ایکس ټرینډ ته لاړ شه، وګرځه چې ستا په نیش کې کوم یو ټاپک هارډ دی، کوم یو ورکې ټرینډینګ دی. ته چې په کوم یو نیش باندې کار کوي په دې کې به ضرور خامخا څه هارډ ګرم به ورکړي، داسې څیز به ورکړي چې هغه اوس خلک غواړي چې ویې ګوري. دلته ستاسو لپاره دویم ټپ دا دی که چېرته ته خامخا غواړې چې خپل کمپیټیټر کاپي کړي او خپل کمپیټیټر کاپي کول دا یو ښه کار دی، خو په صحیح طریقې سره به یې ته کاپي کړي. ته به هغه چینل ته لاړ شي او وګورې چې د په کومو ویډیو باندې زیات ویوز راغلي دي یا زیات تر ویوز پرې راځي. خو د دې خبرې خاص خیال ساته چې دا ویډیو ډیره مخکینی نه، پخوانی ویډیو نه، داسې نه چې دا 15 کاله مخکې اپلوډ شوي، 3 کاله مخکې، حتی چې 1 کال مخکې. ته به داسې ویډیو ګورې چې هغه د اوس اپلوډ کړي، میاشت مخکې، 2 میاشتې مخکې، کېدای شي 2-3 هفتې مخکې، 1 هفته مخکې، او په هغې باندې زیات تر ویوز راغلي. نو ته هم همدغه شانې ویډیو جوړه کړه په خپل چینل باندې. دا ویډیو کاپي نه کړي، د دې په شانتې ویډیو جوړه کړه په خپلو الفاظو کې. نو دلته تاته په تیاره باندې ډېر څه میلاو شو. په دې ویډیو باندې هغه الریډي ریسرچ کړی، تحقیق یې پرې کړی، د هغه به خپل ټیم وي، هغوی به ضرور دا سوچ کړی چې اوس په موجوده وخت کې کوم یو څیز په ټرینډ کې دی، کوم یو څیز کار کوي، کوم یو څیز کار نه کوي، او تاته به په تیاره باندې میلاو شي. نو دا یو ډېر زیات زبردست میتھډ دی، ښه طریقه ده. غټ غټ یوټیوبرز چې کوم دي هغوی هم په دې باندې کار کوي. اوس دا یو داسې سټیپ دی چې دې سره به تاسو ته په یوټیوب باندې په ګارنټۍ سره کامیابي میلاویږي. په دې کې به تاسو داسې کار وکړئ چې صرف یو کپ چای به راواخلئ، که کاغذ کې یا تور، بل داسې کار وکړئ یو پین به راوالي، یو کاپي به راوالي او یو ټیبل ته به کښېني. اوس هسې فرض کا
ستا کمپیټیټر چې کوم دی د چا په شان ویډیوز چې ته جوړول غواړې د هغې په میلیونز کې سبسکرایبرز دي په لکونو په زرګونو سبسکرایبرز دي هغه راشي او تا سره خوا کې په یو چیر باندې کینی په کرسۍ باندې او تا ته وایي چې یاره تمنیل به څنګه جوړې په تمنیل کې به کومو خبرو خیال ساتي د هغوی په کلونو ایکسپیرینس دی او ډیر زیات غټ ټیم دی ورسره غټه خرچه کوي او هغه لګیا دی تا ته وایي چې تمنیل به ته څنګه جوړې په تمنیل کې به کومو خبرو خیال ساتي همدغه شانې د خپل ویډیو ټایټل به څنګه لیکي سکرپټ به څنګه لیکي دغه ټولې خبرې درته ښایي ایډیټینګ به څنګه کوي دا به ممکن نه وي چې یو غټ کریټر راشي تا سره کینی ډایرکټلی ممکن نه دي خو انډایرکټلی دا 100% ممکن دي که ته هم داسې کول غواړې نو د خپل کمپیټیټرز چینل کولاو کا دغه ویډیو سټډي کا دغه تمنیل سټډي کا دغه ټایټل سټډي کا دغه هر څه سټډي کا صرف تمنیل ته ګورم بلکې تمنیل سټډي کا مطلب وګوره چې هغه څنګه تمنیل جوړي په تمنیل کې د کوم خبرو خیال ساتي ته ولې دغه په تمنیل باندې کلیک کې خلک ولې دغه په تمنیل باندې کلیک کې خپل تمنیل ته وګوره د تمنیل ته وګوره بیا لاندې ټایټل ته وګوره چې ته څنګه ټایټل لیکي هغه څنګه ټایټل لیکي لنډ لیکي غټ لیکي دغه په ټایټل کې کم داسې الفاظ دي چې د دې په وجه باندې خلک د دې په ویډیو باندې کلیک کوي بیا دغه ویډیو پلی کا وګوره چې د ویډیو په سٹارټ کې دا څه وي دلته به ته سکرپټ سټډي کې پوینټونه به ځان سره لیکي یو خبره به ځان سره لیکي کومه خبره چې ستا خوښیږي کومه خبره چې پتا کې نه او تا ته پته لګي چې د دې په وجه باندې زما چینل امپروو کیږي ویډیو پلی کا چې د ویډیو په سٹارټ کې دا څه وي دا هغه سیز ایکسپلین کوي څنګه ویډیو دا ختموي څنګه د کوم سیز د پاره چې په خلک کلیکو کې آیا او مغه دې ته خلکو ته ملاويږي او کنه په کومه طریقه باندې دا ایډیټینګ کوي یو سیز نو هر سیز د دې سټډي کا یو ورځ نو هر ورځ دا سټډي کاوه په دې کې با په یو میاشت کې بیا په دوه کې بیا په درو کې پتا کې به دومره امپروومنت راشي ته به دومره سزده کې چې هغه خلک په کلونو کې نشي زده کولای دا شانتي مونږ په خپل کو دا شانتي ټاپ کریټرز کې په یوټیوب کې د وایرل کېدلو او یو سټیبل بزنس جوړولو دا ډیره زیاته پاورفل طریقه ده نو دا خبرې زده کا عمل پیو کا او دا خلک د دې په شان ډیر خلک مطلب ته چې چا په شان ویډیوز جوړول غواړي دا به ډیر زیات لري پرې دی مطلب شاته به پرې دی د ویډیو د جوړول نه مخکې پر یو څه باندې ځان خامخا پوي کوي صرف به ځان پوي کوم په صحیح طریقې سره دا او پیژنه چې دا کوم څه د کار څنګه کوي هغه د بلکې یوټیوب الګوریدم دلته تاسو د الګوریدم باره کې سم میث نه خمه خو سلیکټ ډیر ساينس د دې شاته چې کوم دی دا ورته ضرور خمه الګوریدم یو داسې فورس دی یو قسم ته طاقت دی کله چې ته ویډیو اپلوډ کې یوټیوب ته نو دا دغه سیز الګوریدم دا فیصله کوي چې دې پلان کې ویډیو دا زه وایرل کما مخ په وړاندې بوزم او کنه راوالم په ډسټبین کې وغورځم کله چې دا تاسو او پیژنې په دې باندې ځان پوي کوي نو دا بل لازمان تاسو ویډیو وایرل کوي د چا ویډیو چې وایرل کیږي هغه دغه سیز پیژندل دی په صحیح مانو کې خو که تاسو اون پیژنې نو دا تاسو ویډیو راخلي هر ټایم او ډسټبین ته ولي مطلب بس په ځای باندې ودرېږي ویوز په ناراضي خبر ډیر سره یو تاسو د یوټیوب نه څه غواړئ ویوز ته تاسو غواړئ دا الګوریدم تاسو نه څه غواړي الګوریدم تاسو نه واچ ټایم غواړي الګوریدم وایي وته ماته واچ ټایم راکا او ته بیا ګوره چې تاسو ویډیو باندې څومره ویوز راځي زه څومره مخ په وړاندې بوزم او واچ ټایم به تاسو الګوریدم ته څنګه ورکوي چې تاسو ویډیو وایرل کی دا ډېر سمپل خبره ده په خپل ویډیو باندې مهنت وکړه په خپل ویډیو باندې کار وکړه په خپل ویډیو کې فضول خبرې مکوه لکه د ویډیو په سٹارټ کې خلک وایي چینل سره سبسکرایب کړئ د ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ دا هغه فضول خبرې ورکه اډ کړئ کله چې خلک دغه وګوري په سٹارټ کې تاسو ویډیو پریدي کله چې تاسو ویډیو خلک پریدي نو الګوریدم ته یو ریډ سور سیګنل ورته لاړ شي چې په دې ویډیو کې هیڅ سم نشته او دا خلک خپکوي څوک خپکوي ویورز څوک دي ویورز هغه چاته ویل کېږي د چا په وجه باندې چې یوټیوب دی د چا په وجه باندې چې یوټیوب $1 بلین ګټي نو چې ته هغه خلک خپکه فضول خبره کې اس ویډیو وګده د ځکه کارونو خبره او عمل وی چې هغه ته ضرورت نه وي ورکه ویډیو کې اډ کې نو لازمه نه یوټیوب بتا خپکه یوټیوب بتا ته هغه سیز نه درکې سچ ته غواړي ځکه چې ته یوټیوب ته هغه سیز نه ورکې سچ یوټیوب ستانه غواړي کله چې تاسو خپل کمپیټیټر سټډي کول شروع کړئ کومه طریقې چرته موږ خو تاسو په خپل پته ولګي چې را هغه ولی مخ کې تللی دي هغه کومه خبرې په ویډیو کې نه کوي کوم چې مونږه کوو نو سیده ټاپک ته راځي فضول خبرې مکوئ په ویډیو باندې خواري وکړئ او چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ یو ویډیو به بل نه خي بل نه خي الګوریدم به خوشحالي تاسو به هم خوشحالي
اوس دلته سلورم اخرنه او د ټولو ټیپس نه پاورفل ډیر زیات بهترین ټیپس تاسو لپاره هغه دا چې غاړه ورکا حقیقت ته یعنی سم چې حقیقت دی کنه دا اومن کله چې تاسو یوټیوب کولاو کوي په هوم پیج باندې تاسو یو د چینل وګورئ چې هغه یو ویډیو اپلوډ کړي او وایرل شوی یا 5 شپږ ویډیوز اپلوډ کړي او چینل ډیر زیات مخ کې تللی وګوره پرې خبره باندې ځان پوي چې دا غوي وړومبنه ویډیو نه ده دا غوي وړومبنه چینل نه دی بلکې د یو چینل نشاته کوم چې کامیاب دی ډیر ناکام چینل پرتی دي د یو ویډیو شاته کوم چې وایرل شو ډیر زیات فیلډ ویډیوز پرتی دي دا چینل خو ته تخکاری د دې کامیابیم ته تخکاری خو دې شاته چې د کلونو مهنت پرو دی هغه تاسو ته نه ښکاری هغه به تاسو کې درې غټ فرقونه دي دغه فرقونه تاسو د ځان نو باسئ نو تاسو هم دا غوي سټیج ته ورسېږئ نن دی او که سبا دی فرست نمبر باندې یو فرق خداري چې غوي مایوس شوی نه دي کار پرې خنه لري هغه ته ریزلټ ملاوي دو او کنه که پاغونه هر څومره سخت راغلي د یو چینل نه بعد بل چینل جوړ کړي د بل نه بعد بل جوړ کړي او اخیرم دا غوي یو چینل کامیاب شو دویمه خبره دارا چې هغه سره د کلونو مهنت دی د 3 کالو 5 کالو حتی چې د 10 کال تاسو اوس شروعات کړی دی دریمه خبره دا چې هغه په پروفیشنل ټیم کې انویسټمنت کول شي یعنی اوس وخت کې هغه سره پیسې شته هغه پیسې ګټي ته خو لا پیسې نه ګټي کنه نو هغه د ځان لپاره د خنخ ایډیټر نیول شي هغه د ځان لپاره د تمنیل ډیزاینر نیول شي او هغه په ځان لمنه نه لګیا څنګه چې ته په ځان لمنه لګي هغه هم دا شانی یو کس شروعات کړي و مهنت وکړو کاری پرې نه غوښتم او اخیرا اوس دا غوي ټیم دی دا غوي وړومبنه ویډیو وایرل کیږي نو تاسو سره اوس وخت کې دوه لارې دي یا د ذکرو کا چې پیسې انویسټ کا یعنی مطلب د ځان لپاره یو خو ایډیټر ونیسا یو د ذکر ستاره لپاره تمنیل جوړي تا ته آیډیا درکې هغه کارون چې سار کې تجربه نشته ته نشي کولای خلکو ته پیسې ورکا او پاغوي معنی وکا نو ستابم وړومبنه ویډیو وایرل کیږي او دویمه لار ستاره لپاره دا چې زده کړه کوا او مخ په وړاندې ځه نن د کسباره ستا چینل به خامخا وایرل کیږي بس صرف کار مو پرېدا که چرته د دې په میاش کې او په 2 میاشتو کې په یو ویډیو باندې د هر چا کېدلې نو چا هم بل کار نه کو هر کس براته په یوټیوب باندې کار کو ما بخپل په یوټیوب باندې شروعات کړو و په 2019 عیسوي کال کې یعنی په 2017 کې په 2021 عیسوی کال کې 2021 کې اخر ماته ریزلټ ملاو شو ریزلټ سره زمون 1000 سبسکرایبرز پوره شو ما ته هیڅ قسم کامیابی نه ښکارېدله ما ته به ریزلټ نه میراوده خو بیا هر ورځ به ما کار کوو ما کار پرې نه غوښتو د صبر نه مې کار واغستو د همت نه مې کار واغستو او اخیرم په 2021 عیسوي کال کې 1000 سبسکرایبرز په 2022 کې بیا 1 لک ته خبر اورس دغه شان 2 لک ته خبر اورس بیا چې کله لګی ډېر پیسې مې وګټلې پیسې راتل سٹارټ شو نو یو چینل نه بعد بل چینل خو ایډیټر مې هایر کو تمنیل ډیزاینر او اوس الحمدلله خپل یو ټیم دی ما به هر څه کول په موبایل باندې کاغه ایډیټینګ او کاغه سکرپټ او کاغه تمنیل او هر څه په موبایل باندې کول او یو د موبایل چې ما په 1000 روپۍ باندې غوښتو په ما موبایل باندې د 1000 موبایل باندې زمون 1 لک سبسکرایبرز هم پوره نو که چرته زی کولای شم د غنور خلک کولای شي تاسو هم کولای شي په یوټیوب باندې صرف او صرف هغه خلک کامیابیږي په چا کې چې زدي څوک چې زد کوي د کامیابی چې زه به خامخا کامیابیږم په یو قانون یوټیوب نه پرېدم تر هغه پورې نه پرېدم تر څو پورې چې زه مخ کې نه متلې ډیر زیات مخ کې کچرتا په یوټیوب باندې د کار کولو باره کې تاسو سیریز استئ خامخا تاسو غواړئ چې یو کامیاب یوټیوبر جوړ شئ نو بیا دې واره کې زموږ یو کمپلیټ کورس تا سټپ بای سټپ د الف نو والی یې پورې دې واره کې تاسو ته یوټیوب مبارک هر څه خودل کی کاغه ایډیټینګ نه ک تمنیل له یوټیوب اټومیشن سو د یوټیوب دغه سفر د وسوس لپاره ډیر زیات آسان شي ان شاء الله د کم نه کم ټیم کې به تاسو خپل هدف ته ورسیږئ تاسو یو پیسې هم نه ضایع کیږي او په دې فیصله باندې ان شاء الله تاسو هم خوشاله یې تاسو فیملی هم په خوشاله زما یقین دی ډیر یو پاورفل کورس دی فائدہ برته وکي ثانک یو سو مچ پالام سپارم